السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. زما ډیرو معززو محترمو حاجیانو کرامو، الله عز وجل موفق لنا. د نن ورځې درس زموږ به دا وي چې موږ کله چې مینا ته اتمه ورځ ورسوو نو هلته به سوا د سنتو نه زموږ نور واجبات او فرایض نشته. مسنون عمل دا ده چې په مینا کې به موږ پنځه وخته لمونځ کوو، دومره به پاتې کېږو چې پنځه وخته لمونځ هلته موږ وکړی شو. ماسپښین او مازدیګر او ماسخوتن او ماښام او سحر هلته به موږ لمونځونه کوو. دا پنځه وخته لمونځ هلته کول دا مسنون عمل ده او هلته عبادت کول دا مسنون اعمال دي. بیا د ذوالحجې په نهمه ورځ باندې چې د عرفات ورځ ده او د سهشنبې ورځ به وي انشاءالله د 1440 هجري قمري کال څخه د عرفات ورځ شروع کېږي. د سهار له لمانځه وروسته به تکبیرات تشریق به هم شروع کېږي. تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات تشریق به د اختر د څلورمې ورځې تر مازدیګره پورې به دا جریان لري، یعنې پنځه ورځې. دا تکبیرات تشریق چې کله عرفات ورځ شوله نو د عرفات ورځ کوشش به موږ دا کوو چې د زوال نه مخکې موږ عرفات میدان ته د عرفات حدودو ته ورسېږو. د عرفات کې حدودو کې په دې ورځ باندې څه اعمال دي، څه پکې مسنون دي او څه پکې واجب دي او څه پکې فرایض دي. فرض عمل د عرفات په ورځ باندې هغه دا ده چې موږ به د عرفات میدان ته د زوال نه وروسته حاضري خامخا لګو، اگر که د ډېر لنډ وخت لپاره ولګي. دا رکن ده، دا فرض ده. که چېرته له سره حاضري ونه لګېږي نو حج نه کېږي، د حج سره نه شو. واجبات دا دي چې موږ به د ماښام نه مخکې نه راووځو. که بالفرض د ماښام نه مخکې راووتلو نو بیا به موږ باندې دم لازمېږي، لهذا دا واجب عمل شو. او مسنون عمل دا ده چې کله زوال وشو لمونځونه مو وکړله نو بیا به موږ وقوف کوو، دلته به سوال او زارۍ او عاجزي او دعاګانې او تلاوتونه او منت او تضرع او زارۍ به کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې 5 ګنټې 6 ګنټې مسلسل دعاګانې وکړي دي، د خپل ځان لپاره، د امت لپاره، د دنیا په هکله، د آخرت په هکله باندې ذکر، اذکار، دعاګانې، تلاوتونه. دا زموږ یو ډېره اهم او تاریخي ورځ ده چې الله نه وغواړي دا وخت زموږ نه ضایع نه شي. دا د هغو ورځو نه ده چې په کوم ځای کې دعاګانې خامخا قبلېږي. په دې ورځ باندې رب العالمین د فرښتو په مجلس کې فخر کوي په دې بندګانو باندې چې کوم دلته حاضر شوي. او بیا الله سبحانه وتعالی فرښتو ته وایي چې دا زما بندګان زما نه څه غواړي، یعنې د دې د څه شي اراده ده، مطلب دا ده چې زه یې ورکړم څه چې غواړي. په دې ورځ باندې به سړی دومره سوال او زارۍ رب العالمین ته کوي چې ټول حاجتونه د ګناهونو مغفرت او بخشش او ضرورتونه او د الله نه غوښتي د امت لپاره، د افغانستان لپاره، د خپل ځان لپاره، د ورونو خویندو مسلمانانو د ټولو لپاره چې څه ضرورتونه دي د دنیا او د آخرت څه حاجتونه دي، دا په داسې شکل باندې موږ وغواړو چې زموږ یقین شي چې الله رب العالمین قبول او منظور کړي. دا اهم ورځ ده. په دې ورځ باندې شیطان علیه لعنت ډېر زیات ذلیل وي، ډېر زیات خوار وي، ډېر زیات خفه وي. او الله سبحانه وتعالی چې په دې ورځ باندې کوم بندګان د جهنم نه ازادوي، په بله ورځ باندې دومره زیات نه ازادوي. او د حاجیانو نه علاوه په دې ورځ باندې که چا وکړي ولکه الله د ټولو کلونو د بخشش او د مغفرت وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی چې الله به ورته معاف کړي. نو د عرفات ورځ زموږ ډېره اهمه ورځ ده. هلته د عرفات په حدودو کې هر چېرته هم چې موږ ډېره شولو، ښه خبره دا ده چې په ولاړه باندې موږ دا اعمالو کې دا سوال او دا زارۍ او دا دعاګانې دا زموږ نه ضایع نه شي. بیا چې کله ماښام شو نو د ماښام نه وروسته بیا خلک را روانېږي مزدلفې میدان ته به راځي. خو مزدلفه کې هم څه واجبات دي او سنت اعمال دي. سنت اعمال دا دي چې موږ به دلته هم د شپې عبادت کوو. دویم هغه ځایونه چې هلته زموږ دعاګانې قبلېږي هغه د مزدلفې ځای ده چې دې ته مشعر حرام هم ویلی کېږي. په مزدلفه کې څومره دعاګانې وشي الله عز وجل به انشاءالله العظیم قبلوي به. په دې ځای کې یو خبره دا ده چې د ماښام هم به موږ په عرفات کې نه کوو، بلکې فوراً به راروانېږو. د عرفات ورځ به په دې ورځ باندې به د ماښام لمونځ د ماسخوتن سره موږ یو ځای کوو او دا به انشاءالله بیا د مزدلفې په میدان کې د ماسخوتن په وخت کې به دواړه یو ځای کوو. او د نیمې شپې پورې دلته را رسېدل دا مسنون عمل ده. د نیمې شپې نه وروسته دعاګانې کول، د سوال او زارۍ کول، عبادت کول، دا هم مسنون اعمال دي. اوس واجب عمل د دې شپې دا چې کله سحر راوختلو
نو د سحر راختلو سره چې کله وختي لمونځ په تیاره کې وشولو نو دلته بیا یو واجب عمل شروع شو. واجب عمل دا ده چې ټول مؤمنان او مسلمانان دلته چې حاجیان راغلي دي وقوف به کوي. دا هم هغه ځای ده چې په دې وخت کې دعاګانې قبلېږي. نو دلته به هم کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی بخشش هم غواړو، ودې ګناهونو مغفرت به ورنه غواړو، دې حاجتونو پوره کول به ورنه غواړو، د امت دپاره او د دنیا او د آخرت په هکله باندې د ټولو مؤمنانو دوستانو وروڼو د ژوندیو د مړو دپاره به غواړو، الله نه به غواړو په دې ورځ باندې په دې موقع باندې به غواړو چې الله عز وجل زموږ د دعاګانې قبولې کړي. دا وقوف چې ده چې دا هم واجب ده. په دې وخت کې خامخا وقوف کول دا واجب ده او مسنون عمل دا ده چې دا عام تر هغه وخته پورې جاري وساتو تر څو چې لمر راخېږي. کله چې لمر نه و راختلی نږدې و چې لمر راوخېږي نو بیا به د دې ځای نه مونږ روانېږو، بیا به مونږ مخ په مینا باندې به داسې راځو او د جمراتو دپاره به راځو. دا به زمونږ د اختر ورځ وي، د ذوالحجې لسمه ورځ به وي. د اختر په ورځ باندې د مزدلفې په میدان کې اول واجب عمل چې شروع شو هغه دا ده چې وقوف د مزدلفې وشولو. دې نه وروسته چې کوم ده بیا د اختر نورې ورځې دي، یوه دا ورځ ده او بلې دویمه او درېیمه ورځ ده، څلورمه ورځ ده. دا د حج باقي اعمال چې دي انشاءالله العظیم دا به بیا په دویم سبق کې به یې د نن ورځې په دې بل سبق کې به انشاءالله زه تاسو بیان کوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.